د لنډي کوتل خلکو زر تر زره د تورخم دروازې د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. نیمه میاشت پوره شوه چې تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو او مسافرو پر مخ بنده ده. د شنبې په ورځ د خیبر د لنډي کوتل سیمې خلکو د دغې لارې د پرانیستل کېدو لپاره لاریون وکړ. دوی ویل په تورخم کې جګړه او د لارې د بندېدو له وجې کاروبار خراب شوی او دوی له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سیمه کې باید امنیت، ثبات، تجارت او ترانزیت ته بیرته زمینه برابره شي. په ورته مهال افغانستان ته د پاکستان د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات اوس هم تر کچې د غلام خان بندر له لارې روان دي، خو پاکستان د افغانستان د صادراتو پر مخ تورخم دروازه بند ساتلې ده. دوستانو، دا و د ورځې چټکه خبر. تر بیا مو سپارم.